بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه. دا کما خبره چې خوريږي ورونو اکثر د حرمینو نه کله د شیخ احمد په نوم باندې او کله بل یو تن وای دا مقیم د مدینه دی او بس خوب می ولید چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه او ماته ویلې چې دا خبره د خلکو ته د څه وکا او دا کار بکیږي. د دې خبرو هیڅ قسم لا حقیقت نشته ده، بلکې علما کم چې محققین علما دي او هغه الله پرس خلق دي، نو هغه په دې خبرو باندې پوهیږي چې د دې خلکو د خوبونو لا څه اعتبار نشته ده. د احنافو کې عالم دی مولانا اشرف علي تهانوي صاحب، هغه وی یو رساله لیکلې ده غلط مسائل دین باندې. هغه وی زلا د طالب ما او د مدینې نه بداش دغه را خورېده چې شیخ احمد خوب لیدلې ده. وای موږ معلوماتو کې خو موږ د شیخ احمد پیدا نه کړ چې دا څوک دی. شیخ ابن باز رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا کم سړی چې دا نسبت کوي زه شیخ احمد یم او یا ما پلانې خوب ولید، وای دا کذاب و زاعین دروغجن خلک دی، وای د دې حقیقت نشته. او اهل علم د دې وجه دا ذکر کوي دا خلک وای من خوب ولید چې رسول الله ویلي کې داسې به کېږي بیا غسې ونه شي، نو عوام په دې دوکه شوی. وګوره د رسول الله خبره وای دروغ شوه. دا اصل کې مکذبین د نبی صلی الله علیه وسلم دي. مورونو دا پوښتونه خوروي او ما د دې باره کې خپل ایمانونه خرابوي. او هغه خلک چې هغه بیخي دا قصې د خوبونو ته دغه څیلمه کړې ده او ما خوب ولید او خوب کې مې داسې وکړو. بعضې سادهګان پکې راشي وایي ما ابوبکر ولیده چې پلاني له ووټ ورکړه، څوک وایي ما نبي صلی الله علیه وسلم ولیده پلاني له ووټ ورکړه، او بیا وایي وګوره پلانې وایي داسې ناشنا خوب یې لیدلی دی. نو ته وایي په دې خبره پوه شه چې پیغمبر دې ولید خوب کې او یو داسې خبره ته وکړه چې هغه د پیغمبر د دین خلاف وه، نو د دې دا معنی چې دا خوب لیدونکی غټ بېدینه انسان دی. د الله بنده د بل د بوټونو خیال مه کوه، د خپل ایمان خیال وکړه. او خاص کر زه عوام الناس ورونو ته وایم چې په دې خوبونو د چا مه دوکه کېږئ. یو د انبیاو خوبونه هغه وحی وه، نور د مؤمنانو خوبونه دا مبشرات دي، خو خوب ته به کتل غواړي. ابن سیرین صاحب لیکلي دي تعبیر رویا د مقدمه کې، وایي مثلا یو سړی خوب ولیده نبی صلی الله علیه وسلم یې ولیده او حدیثو کې چې د الله د نبی کوم شکل راغلی دی د هغې نه شکل بدل و، لکه مثلا ګیرې والې ده یا یې کمه کړې ده یا بل څه. وایي د دې څه تعبیر دی؟ وایي د دې تعبیر دا دی چې د خوب لیدونکی دروغجن دی، نور شیطان د نبی په شکل باندې نشي راتلی. نو خلاصه دا ده چې دا خوبونه چې دا څوک وایي چې ما رسول الله ویل او ما ته ویلې چې دا کار به داسې وکړي او که ویې نه کړي نو چاته به 20 مصیبتونه ورسي او چاته به 1000 ورسیږي. یا د شیخ احمد په نوم چې د مدینې نه کوم خوبونه دغه کېږي، یا نو دا ټول دروغجن خلک دي. ابن باز رحمت الله علیه وایي او احناف علما هم دې ته دروغجن ویلي دي. ډېر احتیاط وکړئ دې خبرو کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ له دې دروغجنو فتانینو کذابینو وزاعینو نه وساتي.